هیڅ وخت د احمق سړي سره باس مه کوئ، ځکه چې احمق کس هیڅ هم نه لري چې د لاسه یې ورکړي، خو ستاسې روح زیانمن کوي. احمقان څنګه وپېژنو؟ د احمق د نښانو څخه یو هم دغه دی، په کوم شي چې نه پوهېږي د هغه په اړه باندې نظر وکړي. شیخ ابوالو سینا د تاریخ ستر دانشمن او حکیم یو ځای سفر درلود، یو کلي ته ولاړ، یو ډیر ستړی سو. خپل آس یې پر یو درخته باندې وتړی، نو کښېنستی چې ډوډۍ وخوري. کله چې خپله د ډوډۍ غوټه خلاصه کړی، دسترخوان خلاص کړي چې په ډوډۍ باندې شروع وکړي، یو سړی، یو کلیوال سړی چې پر خپل خره باندې سپورو راورسېدی نږدې، پرته له سلام، روغبړ او اجازې څخه خپل خر د شیخ ابوعلي سینا و آس ته نږدې وتړي او ورار یې ورسره کښېنستی چې ډوډۍ ورسره وخوري. شیخ یوه خبره ورته وکړه، ورته یې وویل چې دا ستا خر زما د آس څخه لرې وتړه، داسې نه وي چې زیان ور ورسېږي. کلیوال سړي ورته وویل ډوډۍ دې خوره. دوی په ډوډۍ خوړلو باندې بوخت وه. د شیخ ابوعلي سینا آس د کلیوال سړي وخره ته زیان رسوي، هغه یې تر خپلو لغتو پښو لاندې کړ او هلاک یې کړ، له منځه یوړل. د کلیوال سړي چیغې پورته سولې او شیخ ابوعلي سینا یې تر ګریوان ونیو چې راکه زما د خره تاوان، دا ستا آس تاوان یې ورسوئ. شیخ ابوعلي سینا چوپتیا غوره کړه. سړي نارې کړې، تر ګریوان یې ونیوی، جنجالونه سوله، خبره تر قاضي پورې ورسېده. سپین ږیری سړی قاضي ته شکایت کوي چې د دې شخص آس زما خر یې له منځه یوړل او تر لغتې یې لاندې کړل. کله چې قاضي د شیخ ابوعلي سینا څخه پوښتنه کوي چې څه ماجرا ده، شیخ ابوعلي سینا چوپه خوله ورته پاتې. هر څومره چې قاضي صاحب اسرار کوي، شیخ خبرې نه کوي. قاضي کلیوال سړي ته وویل دا سړی خو ژبه نه لري، خبرې نسي کولی، په عامه اصطلاح باندې چې دا سړی خو ګونګی دی. کلیوال سړي ورته وویل نه دی ګونګی صاحبه، کله چې زه رالمه د ده سره کښېنستم، ده ماته وویله چې خپل خر زما آس ته نږدې مه تړه چې زیان ور اوړي. قاضي ورته وویل ښه، تا تې وویل؟ ول و، ما تې په خپله ژبه باندې وویل. قاضي سړی ملامت کړ او ورته وویل چې دعوه دې نه چلیږي، ته ډېر غلط او احمق سړی، د خپل مسؤلیت سر ته رسولی. کله چې قضیه خلاصه سوله، قاضي شیخ ته وویله چې څه کیسه وه، او شیخ کیسه وکړه چې وضعیت او حکایت همدا شان و. قاضي ورته وویل ولې چوپه خوله پاته وې؟ او شیخ ورته وویل په دې چې دا سړی احمق و.